سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. په 401 کې په یوه مدرسه کې محتمم د یوې 15 کالو جینۍ سره جنسي زیاتې کړې دي چې جینۍ په 2مه درجه کې علم کولو چې په مدرسه کې به د شپې او د ورځې پاتې کېده. یو د مدرسې محتمم ورسره دغه ناروا کار وکړو. د ټولو معلوماتو لپاره زموږ سره په ویډیو کې پاتې شئ او کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در رسي. دوستانو دغه واقعه څو ورځې مخکې په 410 سرډیرو کې رامخته شوې ده چې په مدرسه کې د 15 کالو جینۍ سره د مدرسې محتمم د شپې دغه ناروا عمل کړی دی. جینۍ خپل بیان ورکړی دی او د مدرسې محتمم خلاف یې FIR درج کړی دی او قاري لا تر اوسه پورې نه دی نیولې شوی او هغه په هماغه وخت کې تښتېدلی و. جینۍ وایي چې زه به په مدرسه کې د شپې او ورځې پاتې کېدم او په مدرسه کې به نورې ډېرې جینکۍ هم وي، خو د شپې دی ما پسې راغه او زه یې په زوره راښکلم او خپلې کمرې ته یې بوت او زما خپې او لاسونه یې کلک وتړل او زما سره یې دغه ناروا کار وکړو چې بیا ما چغې وهلې نو زما خور او بله جینۍ راغله او زه یې خلاصه کړم. نو بیا چې زه کور ته راغلم نو زما د بلې خور مې مور ته وویل او بیا مې د مدرسې قاري خلاف FIR درج کړو چې اوس تښتېدلی دی، خو پولیس وایي چې ډېر ژر به ونیولی شي. مطلب پکار دی چې داسې ناسور ونیولی شي او سختترینه سزا ورکړی شي چې د غیرت یو نشان جوړ شي. قدرمنو دوستانو دا و د نن ورځ یو دردونکی او افسوسناک خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله په امان.